أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. د سورة بقره د 21 آیت نا د 25 آیت پورې با نن درس وړاندې کیږي. په دې درس کې او په دې آیتونو کې د قرآن کریم مرکزی مسائل دي، هغه درې واړه به ذکر شي. اول د توحید مسله په هغې باندې شروع کیږي چې یوازې د الله عبادت به کوئ، د بل چا عبادت به نه کوئ. دوهمه مسله به د پیغمبر د رسالت د اثبات ذکر شي. که تاسو د پیغمبر خبره نه منئ او هغې چې کوم کتاب راوړی په هغې کې شک کوئ، نو تاسو نران شئ، داسې یو کتاب راوړئ. او بیا به د نه منونکو او د منونکو نتیجه بیان شي. د قرآن عظیم الشان دعوت ټولو خلکو ته ده. یا ایها الناس، ټولو خلکو ته دعوت ورکوي چې راشئ او د الله عبادت وکئ، د الله حکمونه ومنئ. په هیڅ چا باندې پابندي نشته، ټولو خلکو ته ده. خو بیا د دې نه ګټه هغه څوک اخیستی شي چې هغه د ایمان والی او په الله باندې ایمان راوړي، د تقوا څښتني، نو هغه دغه دعوت نه ګټه اخلي. او څوک چې عنادي او ضدي، نو هغه دغه دعوت نه ګټه اخیستی نشي. نو د دې شلم آیت پورې د هغه درې ډلو ذکر وشو چې هغه د قرآن کریم په رابطه باندې مختلف نظر یې درلوده. یو هغه ډله وه چې هغه مني، د 5 آیت پورې هغه ذکر شو، منونکي خلک چې هغه په دغه دعوت باندې د قرآن کریم په دغه لارښوونو باندې عمل کوي. دوهم هغه ډله ذکر شوه په 2 آیتونو کې چې هغه د دې قرآن کریم د دغه ستر دعوت نه بیخي منکر دي، ام ښکاره ام پټ. او درېیمه هغه ډله وه چې هغه هم په زړه کې منکر دي یا شکیان دي، خو په ښکاره باندې دعوه کوي د ایمان، چې هغه منافقان دي. نو د قرآن کریم په رابطه باندې دغه درې ډلې ذکر شوې. اوس قرآن کریم د دې نه وروسته هغه خپل اساسي دعوت باندې شروع کوي چې تا ته خو درې ډلې در وپېژندلې، نو ته به اوس د کومې ډلې نه ځان جوړی؟ ته به د اولنۍ ډلې نه جوړېږي چې هغه د قرآن دعوت مني او په دې باندې ایمان راوړي. نو اولنۍ خطاب چې الله متعال کوي او د قرآن کریم لومړی دعوت ده، نو هغه ټولو خلکو ته ده. قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنو باندې خطاب کیږي، یا اهل الکتاب باندې خطاب کیږي، اے مومنانو، اے اهل کتابو. خو اولنۍ خطاب چې شوی ده او اولنې دعوت چې د توحید ورکړل شوی دی او د الله تعالی د عبادت، نو هغه ټول خلکو ته ده، ځکه دا دین د هر چا د پاره ده.
اسلام او د قرآن لارښوونې په کوم قوم پورې خاص نه دي، په کومې سیمې پورې خاص نه دي، په کومې ساحې پورې خاص نه دي. ټولو انسانانو ته دا دعوت عام ده او هر چا ته دعوت ورکوي چې راشئ. نو بیا د هغې خلکو خوښه ده، څوک یې مني نو هغه به د ایمان والی، او چې څوک یې نه مني نو هغه به یا منافقي او یا به کافري. نو الله فرمایي یا ایها الناس، اے هغه خلکو، یا ایها الناس اے ټول خلکو، الناس ټول خلق چې هغه نر دي او کاغه ښځې دي، هغه ځوانان دي او کاغه بوډاګان دي، او د هر ځای چې دي او د هر ځای اوسیدونکي چې دي، نو هغو ته خطاب دی یا ایها الناس اے ټولو خلکو. څه وکئ؟ دا خطاب ولې دی؟ اعبدو، عبادت وکئ. اعبدو، عبادت وکئ. عبادت معنا تاسو ته مخکې سورة فاتحه کې بیان شوی وه چې یو د عبادت معنا ده بندگی، لکه منګه سرخ کته کول. بل معنی و غلامی، او بل معنی و طاعت او پیروی. نو دا درې واړه کم ځای کې چې د عبادت خبره په قرآن کې راځي، نو دا درې واړه ماګانې ته مرادي. مطلب دا دی چې سرخ کته کې او عبادت کې د چا به کې؟ د الله کوا، د بل چا مه کوه. په دغه توګه باندې چې غلامی کې، نو د چا غلامی به کې؟ د الله به کې، د بل چا غلامی به نه کې. او چې طاعت او پیروي کې، نو د چا به کې؟ د الله به کې، د بل چا به نه کې. اعبدو، عبادت کوي. ابن عباس رضی الله عنه معنا کړی دا چې خپل رب یو وګڼئ. اعبدو معنی وحدو ربکم، خپل رب یو وګڼئ. الذي، هغه رب. تا ته اوس دغه رب در پیژني چې زه د رب عبادت ولې وکم، ولې زه د هغه غلامي قبوله کم، ولې زه د هغه خبره ومنم، ولې زه هغه ته سر ښکته کم؟ ځکه چې خلقکم، پیدا کړي یې تاسو، تاسو یې پیدا کړي. خالق دی الله دی، نو چې پیدا کوونکی دی الله دی، او ښه په دې باندې پوهېږي چې زه الله پیدا کړی یم، نو خو بندګي هم دغه کوه که نه، غلامي هم دغه کوه. والذین، او هغه کسان پیدا کړي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو. نو ستا نه مخکې څوک دی؟ ستا پلار، ستا مور، ستا نیکه، داسې پسې ځه مخکیني د هغه آدم علیه السلام پورې چې څومره انسانان تیر شوي دي، او ته د هغې د نسل نه یې، او که د هغې د نسل نه نه یې، خو دا ټول الله پیدا کړي دي. نو چې الله پیدا کړي دي، نو عبادت هم د هغه کوه. د څه دپاره؟ لعلکم، د دې دپاره چې تاسو تتقون، ځان وساتئ د الله د عذاب نه، د هغه په عبادت، د الله د عذاب نه، د هغه په عبادت. د تقوا مطلب د ځان ساتل. د څه شي نه ځان ساتل؟ د الله د عذاب نه ځان ساتل. نو د الله د عذاب نه به څنګه ساتل کېږي؟ چې د الله تعالی د مخالفت نه ځان وساتئ. تاسو د تقوا په رابطه باندې اصل کې هم دغه د مرد شناسۍ یا د حد شناسۍ خبره چې شوې وه چې ته حدود وپېژنه، کوم ځای کې چې الله تعالی سره کرښه راښکلې، د هغې نه د خپې د اړولو نه ځان وساته. نو الله درته وایي دا وکړه، بس هغه کوه، او چې درته وایي مه کوه، د هغې نه ځان وساتم، دا تقوا ده. نو چې دا په تا کې راغی دا عمل، نو ته به بیا د جهنم د اور نه محفوظ یې، او که دا عمل د پکې نه، نو بیا د جهنم د اور نه محفوظ کېدی نشي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو د الله د عذاب نه محفوظ شي، وساتل شي په عبادت سره. الذي، نو دا خو دې ته دلیل انفسي وایي، د الله تعالی په توحید باندې ستا د نفس نه دلیل چې ته الله پیدا کړی، نو ته د خپل ځان ته وګوره چې ته په کم شکل کې پیدا شوی، په کوم ترکیب باندې چې ته مرکب شوی او پیدا شوی. دا ډېره ستره خبره ده چې د انسان د خلقت پشان او د انسان د پیدایش پشان پیچلی پیدایش
دا د بل شي نشته دا یو فرانسوي فیلسوف دی دکتور الیکسیس کاریل په نوم باندې د هغه یو کتاب دی الانسان ذلک المجهول دا عربي ژباړه شوې ده چې انسان یو ناپېژندل شوی کائن یا موجود هغې کې لیکي د په خپله باندې طبیب هم دی ډاکټر دی ډېر لوی فیلسوف هم دی هغه وایي چې انسان سره د دې نه چې ډېر لوی پرمختګ یې کړی خو او ساینس څومره پرمختګ کړی طب څومره پرمختګ کړی خو انسان اوسه پورې خپل حقیقت در کړی نه دی چې دا انسان په کوم شکل باندې جوړ دی د انسان د هاضمې سیستم د انسان د عصبي سیستم او د انسان د حافظې سیستم دا نور سیستمونه چې د انسان دي دا تر اوسه پورې د دې حقیقت باندې انسان رسېدلی نه دی نو ځکه اول درته وایي چې ته پیدا کړی نو دا غټ دلیل دی بل دلیل تا ته وړاندې کوي د دې ستا شاوخوا کې چې څه دي د دې دلیل درته وړاندې کوي الذي دا هغه ذات دی دا الله جعله چې ګرځولی دا لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه ستاسو دپاره ځمکه ګرځولې څه شی ګرځولې د فراشن فرش دا ستا دپاره فرش ګرځولې یعنې داسې اواره ګرځولې ده داسې برابره کړې ده لکه ستا د کور فرش لکه ته چې په دې قالین باندې ناسې ته چې په دې کارپېټ باندې ناسې په دې موکټ باندې چې داسې تا ته را ځمکه برابره کړې دومره سخت هم نه ده چې د اوسېدو دپاره قابله نه وي او دومره نرم هم نه ده چې ته په هغې کې ننوځې بلکل غوړولې ده او ستا د ژوند دپاره برابره کړې نو دا څومره لوی نعمت دی د الله تعالی والسماء او اسمان بناء چت ګوره دا شین اسمان پتا باندې چت ګرځولی دی او دا خلای هم داسې پرېښودې نه ده بلکې هلته چت دی چې په هغې چت کې د الله تعالی عجایب دي او د الله تعالی څومره مخلوقات پکې دي څه موږ ګورو او څه موږ نه ګورو لمر ګورو سپوږمۍ ګورو ستوري ګورو دا ورېځې او هواګانې پکې هغه د محسوسو نو د الله تعالی ستا لپاره چت پیدا کړی او د بناء په یو آیت کې سقفن راغلی ده چې دا چت دی نو دا بل دلیل بل دریم دلیل دا بیانوي وانزل او راورولی دي نازلی کړي دي راورولی دي راښکته کړي دي من السماء د برنه تاسو ته د سما ترجمه بیګا شوې وه چې دلته د سما نه چې کله د باران سره د اسمان ذکر کیږي نو د هغې نه مراد بره طرفي ښه بره طرف ځکه چې باران د اسمان نه راځي د ورېځې نه راځي او ورېځه چې دغه ډېره کوزه ده خو د بر طرف نه خو راځي او راورولی دي راښکته کړي دي د اسمان نه ماء اوبه د اوبو اساسي سرچینه چې ده هغه وریځې دي اساسي نو بیا په دې دنیا کې چې دا کومې اوبه پیدا کېږي دم د هغې نه پیدا کېږي دا همغه تاویږي را تاویږي هغه بره نه اوبه راکوزي شي په ځمکه کې بیا خوري شي بحرونو ته لاړې شي د بحر نه بیا د بخار په وسیله باندې بیا وریځو ته وخیږي دا د الله تعالی یو نظام دی چې دا یې جوړ کړی دی ماء اوبه فاخرج راوباسي او رایستلی دي به په دې اوبو باندې من الثمرات میوې من الثمرات د میوونه دلته د میوونه مراد یوازې دغه موږ چې ورته میوې وایو دا نه بلکې هر د خوراک او څښاک شیان چې دي هغه په دې کې شامل دي رزقا رزق لکم ستاسو دپاره دا ستاسو دپاره رزق دی تاسو خورئ الله تعالی ته پیدا کړي بیا یې داسې پرېښودی نه چې ځه نو خپل کار کوه نه ستا دپاره بیا د رزق بندوبست هم کړی دی که نه ستا دپاره د اسمان نه اوبه راورولې دي په هغې باندې میوې فصلونه غلې هغه راشنې کېږي هغه بیا ته خورې تر څو ستا د بدن دپاره غذا شي نو چې دا دومره نعمتونه په تا الله کړي دي او دا پیرزونه د باندې الله کړې ده نو خو ستا هم څه مسؤلیت جوړېږي که نه چې د الله تعالی په رابطه باندې خپل مسؤلیت وپېژنې نو هغه مسؤلیت څه دی هغه دا دی فلا تجعلوا نو تاسو مه جوړوئ مه ګرځوئ مه جوړوئ لله د الله سره اندادن شریکان د الله سره ند مه جوړوه ند چې دی مقابل ته ویلی کېږي پلانکې د پلانکې ند دی یعنی مقابل دی د هغې په شان دی د هغې مقابله کوونکی دی نو تاسو الله سره مه ګرځوئ اندادن شریکان الله سره مشابه څوک مه جوړوئ په هغې عملونو کې
کوم کار چې یوازې د الله کول پکاري نو هغه کار د بل چا د پاره مکوا، هغه کار د بل چا د پاره مکوا. چې وس پیدا کول څوک کوي؟ الله. او ته وای چې یاره دا بلم پیدا کول کوي. اولاد څوک ور کوي؟ الله. او ته به د بل چا نه غواړي. مشکلات او ستونزې او تکلیفونه څوک لري کوي؟ الله. او ته بیا بل چاته وای چې پلان کې را ورسې کې زمار دا مشکلات لري کې نه د الله نه غواړه. ځکه چې کوم شی د الله نه غوښتل کیږي او الله یې ور کوي او هغه ته د بل چا نه غواړي نو ته الله لره شریک پیدا کړو. دا مکوا. کوم ذات چې ته پیدا کړی او تعالی رزق درکې نو هغه ستا تکلیفونه هم لري کولای شي، هغه تعالی اولاد هم درکولای شي، هغه ستا مشکلات هم حل کولای شي. وانتم او تاسو تعلمون پوهیږئ چې زه الله پیدا کړم. ګورئ دا مشرکان دا کافر یو خو ملحدین دي چې د الله نه منکري، دا عام کافر چې دا په دې پوهیږي چې موږ الله پیدا کړو، رزق الله راکوي. نو چې درکې او خو په دې باندې پوهیږي نو بیا د الله سره بل مثال او د الله سره بل شریک مجوړو په هر شي کې، په عبادت کې، په طاعت او پیروي کې، په غلامۍ کې، په واکمنۍ کې هیڅوک د الله سره شریک کوم. نو دا توحید مسله ذکر شو چې هر شي کې الله یو غنا. په حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای و ما نبی علی السلام ته ویل چې دا الله پیغمبر کوم ګناه ډیره لوی ده، لوی ګناه کوم ورده ټولو نه لوی. و نبی علی السلام راته فرمایل چې ان تجعل لله ندا وهو خلقك، چې ته الله سره شریک څوک پیدا کی حالانکه ته الله پیدا کړی، مخلوق د الله او ته ور سره بل څوک شریک کې نو دا ډیره لوی ګناه ده. او په یو بل حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای وای پتا سو کې یو کس دسه نه وای چې منګه وایو کنه وای کده الله خو خشي او د پلان کې خو خشي، کده الله خو خشي او د پلان کې خو خشي، وای دا مو وایخه ځکه تا دلته د پلان کې د الله سره برابر کړ. دسه مو وایا، دسه او وایا کده الله خو خشي او ورسته بیا د پلان کې خو خشي. بعض خلک وای دا کار مې پتاو په الله شو، دا مو وایا، وای چې دا کار مې په الله دی او بیا ته وسیله شه، بیا ته وسیله شه. نو دا د الله سره څوک برابروي ما دا توحید. وس رسالت د پیغمبري خبره وس کوي. و ان کچرتا ګوره د دې ټکی معنی تاسو یادوي ښه. و ان کچرتا کنتم یہ تاسي کچرتا یہ تاسي فی ریب پشک د څه شي نه مما د هغه سنا نزلنا چې نازل کړي د مونږه علی عبدنا په خپل بنده، په خپل بنده. کم بنده باندې؟ محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې مونږ کم شی نازل کړي. څه شی نازل شوی دی؟ قرآن کریم. کتا سوای چې یاره دا قرآن چې په دې پیغمبر نازل شوی دی نو دا صحیح کتاب نه دی، دا د الله د خوانه نه دی، دا چرته د پخپله جوړ کړي یا د بل چا نه نقل کړي. کتا سو دا شک لرئ چې دا به د الله د خوانه نه او دا به دې سړي د ځان نه جوړ کړي. فاتو نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله پشان د قرآن. کتا سو وجه د الله کلام نه ده او الله نه دی را لېږلی او دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی یا د بل چا نه زده کړی نو خو تاسو هم نران شئ که نه، نو تاسو خو انسانان یې که نه، خو راوړئ د دې په شان یو صورت چې دی هغه تاسو راوړئ. په یو ځای کې راځي په سورت بني اسرائیل کې راځي الله تعالی فرمایي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. کدا ټول پیران او انسانان د یو بل سره راجم شي او د قرآن په شان یو کتاب جوړ کی نشي جوړولای، کدا یو بل سره همکارم شي نو الته د ټول قرآن خبره شوی. بیا په یو بل صورت کې سورت هود کې ورته وی چې فاتو بعشر صور مثله، ځکه دا ټول قرآن نشي جوړولای نو یو لس سورتونه خو د دې په شان راوړي. د اخري لس سورتونه د عالم تر کیف نواخل د والناس پر لن سورتونه دي، دس یو لس سورتونه خو تاسو راوړي کنه هغه نشي کوله. بیا دلته ورته وای چې فاتو بسوره یو سورته یو په ټولو کې لن سورت چې د ان اعطینا کل کوثر ده خپ لن سورت د دې سورت په شان سورت تاسو جوړولای نشي چې په بلاغت کې، په فصاحت کې، په معنا کې، په جوړوالي کې، په لارښوونه کې د دې په شانی نشي جوړولای. دا کار ممکن نه ده. نو چې نشي جوړولای نو بیا معلومیږي چې دا د الله کلام دی کنه، دا د مخلوقاتو خبرې نه دي. ودعو راو غواړي
بلنه ورکي شهداءکم خپلو مرستندویانو ته. شهدا دلته مراد د اعوانکم انصارکم ستاسو څومره کومکیان چې دي او مرسته کوونکي چې دي هغه هم ځان سره وغواړئ من دون الله په غیر د الله نه، د الله نه بغیر چې تاسو په بل چا باندې نازېږئ، په خپل بت باندې نازېږي، په خپل مشر باندې نازېږي، په خپل ملک باندې نازېږي، په خپل واکمن باندې نازېږي، په خپل مولا باندې نازېږي، په هر چا چې نازېږي هغه هم را وغواړئ. نو داسې کلام دی جوړ کی ان کنتم کچرته تاسې صادقین رښتینی. که تاسو رښتیا په دې قرآن کې چې تاسو شک کوئ، که په دې شک کې رښتینی یې نو خو راوړئ که نه. تاسو یو صورت وړاندې کوي خدا کار نشئ کولی. نو الله ورته وایي فإن لم تفعلوا کچیرې وم نه که دا کار. فإن کچیرې د لم معنا ده یعنی نه کول نه. فإن لم تفعلوا کچیرې وم نه که دا کار ولن تفعلوا او کولی نشئ. ولن تفعلوا او هرگز کولی نشئ. کوم نکه او کولی هم نشئ. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د قرآن عظیم الشان مقابله د قیامت پورې څوک نشي کولی. د لن تفعلوا مطلب مستقبل کې نشي کولی، په راتلونکي کې نشي کولی. فإن لم تفعلوا که دا کارم ونه که ولن تفعلوا او هرگز کولی نشئ. نو فتقوا النار التي ځان وساتئ. فتقوا ځان وساتئ النار د هغه ورنه، د ورنه التي هغه ور وقودها چې د هغې د سون مواد. تاسو ته ما بېګا د وقود معنا کړې وه که نه؟ استوقد ناره کې مې درته ویلي و چې د استوقد د وقود نه اخیستل شوی. وقود څه ته وایي؟ د سون موادو ته. هغې کې لرګي دي، هغې کې د ډبرو دغه سکاره، هغې کې نفت، هر هغه شی چې سوځي هغې ته وقود وایي. ښه نو د هغه اور نه ځان وساتئ چې د هغې د سون مواد څه شی دي؟ الناس انسانان دي، خلق دي. کم انسانان چې په دې قرآن باندې نه انکار کوي، د دې قرآن باندې څوک شک کوي، هغه به د دې د سون مواد دي، هغه به پکې سوځي. والحجارة او تیږې دي، کاڼي تیږې، یعنې په هغې کې به بل شی نه، لرګي مرګي نشته، پټرول نشته او څه ګاز نشته، بلکې انسانان او ګټې تیږې دا به د دې د سون موادي. نو انسانان خو دغه انسانان دي چې هغې د قرآن نه انکار کړی او د هغې دوه ډلې مخکې ذکر شوي، کافر او منافقان. نو دا ګټې کومې ګټې دي یا دا تیږې کومې تیږې دي؟ نو په دې کې دوه خبرې دي. یو ځینې علما وایي چې د دې تیږو نه مراد هغه تیږې دي چې د هغې د کافرو د هغو نه بوتان جوړ کړي او بیا عبادت کوو، بیا ولا عبادت کوو د بوتانو د تیږو نه. نو دغه بوتان به هم هلته د جهنم کې ورسره غورځېږي او بیا به ورته وایي چې وګوره هغه تا چې څه شي عبادت کوو هغه هم در سره دا په جهنم کې پروت دی، هغه هم ستا نه څه شی دفع کولی نه شي، په خپله باندې عاجزه ده. او امام ابن کثیر وایي چې دغه معنا علماو کړې ده، خو دا وایي دومره غوره نه ده. اصل کې دا وایي د ګوګردو تیږي. تاسو به لیدلي یا نه لیدلي په ځینې تیږې داسې دي چې هغه اور اخلي، داسې تیږې شته چې هغه اور اخلي د ګوګردو په څېر باندې. دا لوی لوی تکې تورې تیږي چې هغه ډېر زر اور هم اخلي او چې ګرمې شي نو بیا سړېږي نه. وایي دا به په جهنم کې تورې تورې تیږي ډېرې غټې غټې د ګوګردو او بس هغه به دا بلیږي او د انسانان به بیا په هغې کې سوځي. الله دې موږ وساتي. اعدت چې دا اور تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرو دپاره. نو دا خو د کافرو باشه څوک چې انکار کوي د توحید او د رسالت نه. او عین وخت د قیامت ثبوت هم دی، ښه ځکه چې جهنم خو په قیامت کې نو قیامت به راځي، حساب کتاب به کېږي. نو چې څوک منکر هغه به جهنم ته ځي او د جهنم صفت دغه شه. خو چې څوک یې ومني او ایمان راوړي نو د هغې دپاره زیری ده. وبشر الذین، بشارت زیری ته وایي، وبشر زیری ورکه الذین هغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی، په دې قرآن باندې ایمان دی، په قیامت باندې ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی، په الله باندې ایمان دی او د الله په وحدانیت باندې ایمان راوړی، باور یې کړی. وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک. یوازې د خولې ایمان نه دی، ښه عمل به مو سره کوي که نه. وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک. نیک عمل څه ته وایي؟ نیک عمل هغې ته وایي چې د شریعت مطابق یې، ښه
د قرآن او د سنت مطابق چې کوم عمل تر سره شي نو هغه ته صالح عمل وای او اخلاص او د ایمان سره ملګری ایمان او د اخلاص سره ملګری ګورئ 3 شرطونه دي د عمل صالح لپاره یو دا چې دا عمل به د څه سره موافقي د شریعت سره د قرآن او د سنت سره کتا اوس د یو عمل شروع ک چې هغه د قرآن او سنت سره موافق نه دی نو هغه نیک عمل نشي کېدی دا یو شرط دوهم شرط دا ده چې ایمان بور سره ملګری څه بور سره ملګری ایمان بور سره ملګری کوم عمل چې شریعت مطابق هم ده خو هغه خاونه د ایمان والا نه ده نو دا عمل صالح نه ده لکه دا کافر چې د غریبانو سره دا مرسته کوي وای چې پلان کې چې د خدا دومره او به موږ د پار راستنې کړې وي او دا دومره نیرونه والی او دا دومره ځمکې خړوب کړي او دا دومره پارکونه جوړ کړه نو دا به جهنم ته ځي نو دا به ځکه جهنم ته ځي چې ایمان نه راوړي په الله باندې نو دا عمل صالح نه ده انسانانو ته خیر ورسو خو هغه عمل صالح چې هغه جنت ته تلو علی نو هغه عمل صالح نه ده دا برقم یو چا جوړ کړی ده کنه دا خو زمونږ د پاره غده پیدا اوسو تناسو نو خدای عمل صالح خو ځکه نه ده چې جنت ته پتلې نشي ځکه چې اډیسن خو مسلمان نو کنه ایمان خو نه راوړل نو دا او بل دریم شرط دار چې اخلاص به ور سره د چا د پاره به د الله د پاره به په اخلاص باندې نو دغه عمل صالح وای دغه خلکو ته زیره ورکه پته شي ان چې یقینا لهم د دوی د پاره جنات باغونه دي جنتونه باغونه تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د ونو او د کوټو د هغې نه د من تحتها مطلب دا نه چې رزمکې د لاندې نه دا ونې چې دي او دا ستا چې کوم هلته کوټې دي او بنګلې دي د هغو په دې خوا کې او یا د هغې چې د کومې تپې دي د دې تپو په څنګ کې به بهیږي الانهار ولې نو هغه د ولو صفت به انشاءالله بیا راځي که ژوندي نو هغه کې د شاتو به ځان لولئ په هغې کې به د پاکو اوبو ځان لولئ په هغې کې به د شودو ځان لولئ په هغې کې به د شرابو ځان لولئ او ته به پکې مزې کې او بس کم یو چې د طبیعت کېږي اوس کې به بیا به دا نه چې غوا وساته او واښه وله راوړه نه حاجي صاحب هلته به بیا نیرې ورځې به او شوده بس کې او پاکې سپینې اوبه به او ستا د کور مخې ته به بهیږي الله دې پکې زمونږ قسمت وکړي کلما هر کله روزقو چې رزق ورکړی شي دوی ته منها په دې جنت کې من ثمرتین کومه میوه رزقا د خوراک دپاره د رزق په توګه چې میوه ورته په پیشقاب کې راوړی شي او حورې غلمان او ستا مخې ته په میز باندې کېښودی شي یا په دې ونو کې چې د کومه میوه خوښی نو چې کله ورکړی شي دوی ته میوه د رزق په شکل باندې د خوراک دپاره قالو وای به هذا الذي دا خو هغه څه دي روزقنا چې راکړی شوي و مونږ ته من قبل مخکې دا خو د هغې په شان میوه ده که نه دا خو همغه کیله ده چې موږ په دنیا کې لیدلې وه دا خو همغه انار ده هغه مڼه ده هغه ام ده و اوتو ور بکړی شي به دغه میوې متشابهن یو شان د دنیا سره خو په څه شي کې په شکل کې ښه په خوند کې نه په شکل کې به یو شانی خو په خوند کې به ډېر فرقي نو ور بکړی شي دا میوې د دنیا د هغو سره یو شان په رنګ کې په شکل کې نه په خوند کې ولې ځکه چې اوس یو ناشنا میوه چې ستا مخې ته څوک کېدي نو هغې به بیا و چې وردا اوس څنګه وخورم که نه چېرته کوم سړی چې اول د افغانستان نه پاکستان ته تللی نو کیله وایي د پوستکي څه خوړلی وه ځکه ویلی به چې دا شی د خوراک دی نو اول چې ته کوم شی وګورې او هغه د خوړلی نه نو لږ دا ځان نسې غلی کړي چې یاره ورګه اول به دا بل سړی شروع وکړي چې د هغه نه چل زده کړي نو په دنیا آخرت کې خو به بیا ستا د تکلیف مکلیف کومه خبره نه نو د دنیا په شان ام به د دنیا په شان انار به د دنیا په شان امرود به د دنیا په شان کیله به خو خوند به د دې په شان نه هر څه دله درکړه میویم دی او بنګلیم دی او وروره مې شنیرونه هم دي خو چې ملګری در سره نه وي نو خفه وی که نه به خفه وی که نه یوازې خو بیا ژوند نه کېږي ولهم د دوی دپاره به فیها په دې جنت کې ازواجون جوړه وي ازواج جمع د زوج دا زوج جوړې ته وایي ښه ښځه د خپل خاوند دپاره او خاوند د خپلې ښځې دپاره زوج دی ښه زوج
دواړو ته ویل کېږي، جوړی ته ویل کېږي. نو ښځه د خاوند دپاره او خاوند د ښځې دپاره جوړه ده. نو د دیو دپاره به هلته داسې معنا مه کوه چې بیبیانې دي، نو هغه بیبیانو دپاره به څه شی؟ ازواجن جوړه ده، جوړې دي، مطهرتن پاکې کړی شوي. په دې دنیا کې خدا ځینې خاوندان هم بد اخلاقی، کنځلې کوي، ردې بدې وایي، چټیات وایي، ښځې ته کنځلې ورته کوي. نو هلته به بیا په جنت کې به دا شی نه وي، داسې خاوند به هلته نه وي. مطهر مطلب دا ده چې اخلاقو کې به هم پاکي، ظاهر او باطن دواړه به هم پاکي. او ښځې هم داسې په دې دنیا کې کله چې سړی تنګ شي بس چټیات غږوي، ته چې کله کور ته ورشي د ځان نه به یې ګیدړه جوړه کړي، هغه ستا خیال نه ساتي، کله به یو شاني کله به بل شاني. نو هلته به دا شی نه وي، بس دواړه به د یو بل دپاره بس ظاهري او باطني به پاکي. د دیو دپاره به هلته جوړې وي، پاکې کړی شوي، د هر قسم عیب نه، د ظاهري او باطني ټولو عیبونو نه به پاکي. وهم او دوی به فیها په هغې جنتونو کې خالدون همیشه وي. ته چې اوس په یو ښه لوکس ځای کې اوسېږي او خلک درته وایي چې یاره سبا به ردې نه وځې، نو خفه به یې که نه، یاره دا څو ورځې بس مزې دي او خو بیا خو به وځم. نو هلته راته الله وایي چې نه، وتل نشته، نه پکې مرګ شته، نه د نعمتونو خاتمه شته، تل به هلته یې. نو الله دې زموږ په جنتونو کې نصیب وکړي او الله دې موږ د جهنم نه وساتي. یا ایها الناسو، ای خلکو، اعبدو، عبادت وکئ، ربکم، د خپل رب، الذي هغه، خلقکم چې تاسو پیدا کړي، والذین او هغه څوک پیدا کړي، من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو، لعلکم د دې دپاره چې تتقون، د الله د عذاب نه محفوظ شئ، وساتل شئ د الله په عبادت باندې. الذي الله غزاد ده جعلا چې ګرځولې ده لکم ستاسو دپاره الارض ازمکا فراشن فرش، والسماء او اسمان بناء چت، وانزل او راورولی دي راښکته کړي دي من السماء د برنا ماء اوبه، فاخرج راایستلی دي به پاغې باندې من الثمرات د میوونه، رزقا لکم د خوراک ستاسو دپاره یا په شکل د رزق کې ستاسو دپاره. فلا تجعلوا، نو ستا مسؤلیت دا ده، فلا تجعلوا مه جوړوئ لله الله لرا اندادن شریکان، وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ، وانتم او تاسو تعلمون پوهیږئ چې زما پیدا کوونکی رزق را کوونکی الله ده. وان کچرتا کنتم یې تاسې فی ریب په شک کې د رسالت د پیغمبر نه، مما د هغه څه نه نزلنا چې نازل کړی مونږه علی عبدنا په خپل بنده، چې دا قرآن کریم دی که په دې کې شک کې چې دا د الله د خوا نه ده، نو فاتو راوړئ بصورت یو صورت، من مثله په شان د قرآن یو صورت راوړه، ودعو او راوبلئ راوغواړئ، شهداکم خپل هغه گواهان، خپل ملګري، دوستان، خپل خدایان، هر څوک چې دي هغه هم راوغواړه، من دون الله د الله نه بغیر، ان کنتم کچرته یې تاسو صادقین رښتینې په د خپل خبره کې، په د خپل شک کې. فإن لم تفعلوا، کدا کار مو ونه که، ولن تفعلوا او کله هم کولی نشئ، فاتقوا النار التي، فاتقوا نو ځان وساتئ، النار د ورنه، التي هغه، وقودها چې د هغې د سون مواد، الناس انسانان دي، والحجارة او کاڼي دي چې تورې تورې غټې غټې تږې د ګوګردو یا بوتان، اعدت چې تیار کړی شوی دی، اماده شوی دی للکافرین د منکرو د پاره د وحدانیت د الله، د رسالت د پیغمبر او د قیامت نه. وبشر الذین، وبشر زیر ورکا، الذین هغه خلکو ته، آمنو چې ایمان راوړی، وعملو او عمل کړی، الصالحات نیک د شریعت مطابق د ایمان او د اخلاص سره، انا چې یقینا لهم د دوی دپاره جنات باغونه دي، تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه، لاندې د ونو او د کورونو د هغې نه، الانهار ویالې، څلور قسمه ویالې، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دیو ته، منها په دغه جنت کې، من ثمرتن کومه میوه، رزقا د خوراک دپاره، قالو نو وایي به هذا الذي، دا خو هغه ده، رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته، من قبل مخکې په دنیا کې، دا خو د هغې په شان دي، و اوتو او ور به کړی شي به دغه رزق، متشابهه یو شان د دنیا د میوو په شان، پر رنگ کې، په شکل کې، خو نه په خوند کې. ولهم او د دیو د پاره با فیها په دې جنت کې ازواج جوړی وي، مطهره پاک شوی د هر قسم باطنی او ظاهری عیب نه، وهم او دوی با فیها په دې جنتونو کې خالدون همیشوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.